العليم الحكيم. ربي زدني علما. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم. أما بعد، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر ودیگر علماء کرام، سما درنو ملمنو قدرمندو عوام و خواصو، اللہ جل جلالہ دستاسو زمونگا پمینس کے دا تعلق دخپل رضا سبب اگرزی تاسم کو یومین رازی اللہ دی حنقا او دی مدرسی او دی درسگاہ او روحانی اسپتالنا ستاسو او زمونگا د دنیا او د آخرت د هر قسم بیمارونا دغه تعلق د شفا ذریعہ وګرځي. محترم
ما مخکی سوجمی د سردار کونین د یو عاشق چې د هغې نوم دی د حبشي باچا د هغې د کردار خبره ستاسو د وړاندې روانه ده. واقعات الحمدلله تاسې زمونږ د علماء کرامو نه اورئ، او علماء کرام دا د امت روحانی ډاکټران دي. هر یو ډاکټر هغه د خپل علم او د معلوماتو پر رڼا کې ستاسو زمونږ د علاج کوشش کوي. نو ټول علما محترم دي الحمدلله. مونږ هم د دغې ځان د الله په امداد او توفیق سره د دې کاروان یو کمزور حصہ ګرځو. الله دې زمونږ هم دا ټوټه ټوټه خبرې په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي. نن د الله په توفیق سره ستاسو د وړاندې د نجاشي باچا نه د تلی صحابه هجرت کوونکي صحابه د هغوی کردار او زمونږ استاد د امت عظیمه محسنه مور ام حبیبه بنت ابي سفيان رضی الله تعالی عنهما د هغې د واده واقعا ان شاء الله بیانوم ان شاء الله د الله په توفیق سره. او په دې واده کې د یوې وینځ کردار دی. هغه وینځه عابر رحمه الله دا د نجاشي باچا وینځه وه. دی یو کردار ادا کړی د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها په نکاح کې دغ پیغام وړی بیا دله انعامن زمونږ مور مبارکې تحایف ورکړي. هغه تحایف د وینځې څه کړل ځان سره وساتل، څه ور سره وکړل، او بیا د وینځې له په خدمت د ام حبیبه کې څه میلو شو. د الله جل جلاله په توفیق سره به دا ټوله خبره کوو ان شاء الله. خپل هم څه وس طاقت نشته، ښه کمزور یو او نو د فتنو دور دی. الله دې رحم وکړي. زما د واقعاتو د بیانولو دوه خبرې دي. محبت د صحابه سره دا د ایمان حصہ درونو. څوک چې د صحابه سره محبت کې الله به کامیابی ان شاء الله. او صحابه شاگردان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. پوری زلک په زړه بیماری منو تاسې په مهرباني کوئ. دا د آقا دا درود شریف نه دی، دا داسې دی لکه ماله چې د طاقت ډریپونه ولګېږي روحاني. نو ما په دې باندې خوشحاله وي. خوښه مو ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا د محبوب طالبان دي، شاگردان دي. او چې کوم کردار د استاد مونږ ته په نقشه کې پیش کو، قسم بالله که په ځمکه باندې داسې استاد نه پاتې شاگردان یا مخکې او یا برستو پیدا شي. بس داسې شاگردان محبوب مبارک ادا ته لیدل. دې ځکه زمونږ آقا مبارک څه کړي دي
نو صحابه هو به اماغه کردار کړی دی. زمون محبوب مبارک دلته څنګه قول مبارک کړی او ما غرنګي کوشش هغوی کړی چې موږ د هغې نه مخکې او وروستو ونه کړو. موږ او تاسې به زموږ د اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکي د دې عقیدې سره زموږ اولنۍ خبره دا ده قرآن کریم چې موږ ته کوم تعلیم راکړی هر دور کې حق او باطل وي هغه دور کې د محبوب مبارک خلاف سوګو مشرکانو منافقانو ښکاره مخالفت کولو علی الاعلان او منافقانو بس کول د مسلمانانو په شکل به کول.